بالاخره ملا هیبت الله راښکاره شو. ویډیو وګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. رویټرز خبري اژانس لیکي د قطر لومړي وزیر کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر سره لیدلي او خبرې ورسره کړي دي. رویټرز خبري اژانس د یوه باخبره سرچینې په وینا راپور ورکړی چې د قطر لومړي او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني افغانستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره لیدلي او پټې خبرې ورسره کړي دي. رویټرز په یو راپور کې چې نن چهارشنبه 10 د غبرګولۍ خپور شوی لیکلي دي چې په دې لیدنه کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ جنجال د حل کولو په اړه خبرې شوي دي او دا ښایي چې طالبان د هغو لارو چارو په اړه بحث کولو ته لیوالتیا لري چې د دې ډلې نړیواله انزوا ختمولی شي. رویټرز د همدې باخبره سرچینې له خولې لیکلي دي چې د امریکا دولت د دې خبرو اترو پر مهال په جریان کې و او له طالبانو سره د خبرو د دوام په شمول پر ټولو موضوعاتو د همغږۍ رامنځته کولو په حال کې دي. رویټرز لیکلي چې د قطر لومړي وزیر د طالبانو له مشر سره د ښځو پر کار او زده کړو د بندیز پر ختمولو بحث کړی دی. یادې سرچینې له رویټرز سره د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط خبرې کړي دي او ویلي دي چې دا غونډه ډیره مثبته وه او هیبت الله اخندزاده له نړیوالې ټولنې سره د خبرو اترو دوام ته ډیر لیوال دی. د رویټرز په وینا د قطر لومړي وزیر د طالبانو له مشر سره په افغانستان کې د بشري کړکېچ د ختمولو لپاره پر هڅو او له تروریزم سره د مبارزې په تړاو د طالبانو د عملي هلو ځلو پر دوام خبرې کړي دي. رویټرز لیکلي چې سپینې ماڼۍ د قطر د بهرنیو چارو وزارت او په واشنګټن کې د قطر سفارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده او طالبانو په دې اړه سمدستي ځواب نه دی ورکړی. د قطر لومړي او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني د جمعې په ورځ 22 د غبرګولۍ د افغانستان په سویل کې کندهار ښار ته سفر وکړ او د طالبانو لومړي وزیر محمد حسن اخوند سره یې مخامخ ولیدل. د طالبانو له مشر سره د قطر د لومړي وزیر لیدنه تایید شي نو دا به هم یو له بهرنیو چارواکو سره د نوموړي لومړی لیدنه وي. تر دې وړاندې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو چارواکو کندهار ته سفر کړی دی خو د طالبانو له مشر سره په لیدنه نه دي بریالي شوي. هیبت الله اخندزاده د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کندهار کې میشت شوی دی او په عامه توګه نه راڅرګندېږي. طالبانو د دې ډلې له چارواکو او مسؤلینو سره د نوموړي د لیدنو هیڅ ډول انځور او ویډیو نه ده خپره کړې او ځینې وختونه یې د تمنصوب ځینې غږیز کلیپونه خپاره کړي دي. د طالبانو سرپرست حکومت د ښځو پر کار او زده کړو د بندیزونو د ټولګډونه حکومت د نه جوړولو او جدي بشري حقونو د سرغړونې له کبله نړیواله انزوا سره مخ دي او تر اوسه هیڅ هیواد د دې ډلې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.